د یو بل ملګری تپوس کړی دی چې آیا رسول د شارع ویل کیږي که نه ویل کیږي؟ جواب دا دی چې شارع په دې معنا باندې چې دا د الله رب العالمین د طرف نه بیان د شرع کین په دې معنا باندې اطلاق د شارع په نبی باندې به جایز دی، او په دې معنا باندې اطلاق جایز دی چې دا مستقلا ځان له بغیر د اذن د الله تعالی نه یو حکم هغه قائمي، په دې معنا باندې شارع هغه نه دی. او دلیل لاغه اصل کې هغه دا دی چې د قران کریم نه دا معلومیږي چې د شارع اطلاق چې کوم دی دا صرف په الله باندې کیږي بذات، بل واسطه د اهل علم په نسبت باندې بیا په نبی باندې کیږي ځکه هغه مبین دی. او د قران کریم نه دا سلام معلومیږي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم دا ضمیر الله تعالی دی، شرع لكم من الدين ادي الله مشروع کړی دی او مقرر کړی تاسو لپاره دینانو د شرع نسبت هغه په قران کې بذات هغه نبی دغه ته شوی الله ته شوی دی، او نبی ته چې کوم دی هغه بذات دغه نسبت نه دی شوی، البته هغه بل واسطه شارع دی ان دا مبین دی د الله تر طرفنا. او دلیل دی خبره چې بذات رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې شارع اطلاق په دی وجه معنی کې بذات چې قران نه دا مسله معلومه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په ځان باندې عاشات حرام کړه، غبینه په ځان باندې حرام کړه، او په سورۃ التحریم کې دا مسله الله به ذکر کړی دا، نو الله خپل نبی ته ویا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، اے نبی ته ولې هغه شی حرامه چې الله تعالی پر حلال کړی دی، تب تغي مرضات ازواجک ته طلب کیا رضا خپل بیبیانو. دې آیات ته معلومیږي دا چې نبی مستقلا بذات شارع نه دی، بلکې هغه د الله په اذن باندې هغه شرع جوړي او د الله په اذن باندې هغه حکم شرعي هغه بیانې خلکو ته، نو هغه مبین دی. په دې معنا باندې اطلاق په نبی باندې کېدلی شي. نو داسې مطلقاً موږ ویل شو چې نبی شارع دی او دارنګ الله شارع دی، لیکن بری کې وسره دا تفصیل کوو چې نبی شارع دی خو بذات نه بلکې د مبین دی د حکم د الله رب العالمین، او بذات ځکه نه دی چې دغه آیات په دلیل لیکه بذات دا شارع وي چې کله هغه غبین په ځان باندې حرام کړو نو الله رب العالمین به بیا په هغه باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وحی نه کول شي تا شیطان ول ځان باندې حرام کو، لہذا اطلاق پر نبی باندې کېدلی شي، لیکن کله کله وسه دغه تفصیل هغه کېدلی شي. والله اعلم.